Hello dear friends, hope you are having a great time guys. Welcome back to English Academy. Hope you are to be healthy, wealthy, all of you. Friends, today we have the 35th lesson of the normal class, and in this class I'm going to teach you the second part of auxiliary verbs. So guys, if you want to learn English with me and if you are new on my YouTube channel, don't forget to subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get my only videos notifications. سلامونه نیکی هیله احترامات مو منئ ملګرو، یو ځل بیا درته هرکلی وایو په هوټ انګلیش اکیډمي کې. ملګرو په تېر 34 درس کې موږ تاسو د اکسلري وربس یا د هیلپینګ وربس اوله برخه ویلې چې پرنسپل اکسلري وربس او خپله د پرنسپل اکسلري وربس درې برخې موږ تاسو ویلې، لکه to be verbs او همدارنګه to do verbs, to have verbs. دا موږ تاسو ویلي. اوس موږ تاسو په 15 درس کې موږ تاسو وایو د هیلپینګ ورب یا د اکسلري وربس دوهمه برخه. په دوهمه برخه کې څه دي تعریفونه یې وایو، پر هر څه باندې موږ تاسو خبرې اترې لرو. ملګرو که چېرته غواړئ چې زموږ سره انګلیسي ژبه زده کړئ، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو پرې زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. د کومکي فعلونو په برخو کې موږ تاسو راځو دوهمې برخې ته. په دوهمه برخه کې موږ تاسو لرو ماډل اکسلري وربس، په پښتو کې ورته وایي نمونهیي یعنې وجهي فعلونه. دغه نمونهیي یا وجهي فعلونه څه شی دي؟ راځئ موږ تاسو یې په تعریف کې وایو. DEF دا مطلب چې ډیفینیشن، MA دا مطلب چې ماډل اکسلري verbs. Model auxiliary verbs are used with main verbs to express ideas such as permission, obligation, prohibition, suggestion, possibility, intentions, and ability, etc. صحیح شو؟ دا په انګلیسي کې تعریف دی. راځئ موږ تاسو په پښتو کې تعریفو. په پښتو کې څه داسې ډول تعریفو: دغه فعلونه د اصلي فعلونو د څرګندولو لپاره کارول کیږي. نظرونه لکه اجازه، مکلفیت، ممانعت، وړاندیز، امکان، اراده، وړتیا وغیره وغیره. صحیح شو؟ دا په پښتو کې تعریف دی. څرګندولو دا مطلب چې د ښکاره کېدو لپاره موږ تاسو کارو، د اصلي فعلونو د ښکاره کېدو لپاره موږ تاسو کارو. او دا موږ تاسو ته په یو جمله کې څه تعریفوي؟ اجازه. چې کله موږ تاسو د اجازه په اړه باندې خبره کوو نو بیا له دغه ورب څخه استفاده کوو. کله چې موږ تاسو مکلفیت په یو جمله کې بیانوو، دا په چی سره بیانوو؟ په ماډل اکسلري ورب سره. ممانعت په چی سره بیانوو؟ په همد وربس یا په دغه فعلونو سره. وړاندیز په یو جمله کې چې بیانوو موږ تاسو غواړو چې په یو جمله کې موږ تاسو یو چاته وړاندیز وکړو، په دې جمله کې به حتما ماډل اکسلري وربس وي. امکان، اراده، کله چې موږ تاسو یو چاته نصیحت کوو یا موږ تاسو خپله وړتیا ښکاره کوو، موږ تاسو وایو چې زه دا کولی شم یا فلانکی دا کولی شي. صحیح شو؟ وړتیاوې موږ تاسو یو چاته نصیحت کوو چې تاسو ولاړ سئ ډاکټر ته یا تاسو باید ولاړ سئ ډاکټر ته. صحیح شو؟ نو د دغه شیانو لپاره موږ تاسو څه شي کاروو؟ ماډل اکسلري وربس. راځئ زه دغه ماډل اکسلري وربس هم درته وایم چې څو دانې دي او د دې په تشریحاتو او توضیحاتو باندې بیا موږ تاسو وروسته خبرې اترې لرو. ماډل اکسلري وربس دا لاندې لفظونه ده. ماډل اکسلري وربس دي. صحیح شو؟ shall, will, can, may, should, would, could, might, must, have to, has to, etc. داسې زیات دي. صحیح شو؟ چې بیا به انشاءالله مکمل زه په هر یو باندې تاسو ته تشریح درکړم. چې لکه شل د څه شي لپاره استفاده کیږي، ویل په کوم ځایونو کې استفاده کیږي، په کومه زمانه کې استفاده کیږي، که همدا رقم کین، می د کومو اشخاصو لپاره استفاده کیږي، په کومو ځایونو کې استفاده کیږي، په کومو وختونو کې، په تیره زمانه کې، په اوس زمانه کې کوم کارول کیږي. صحیح شو؟ د دې په اړه باندې به توضیحات په راتلونکو ویډیوګانو کې انشاءالله ورکو. اوس یې موږ تاسو راځو اګزامپلز، مثالونو ته موږ تاسو راځو چې دغه څنګه موږ تاسو په جملو کې استفاده کولی شو. examples راځو موږ تاسو دغه model auxiliary verbs په جملو کې وینو. Can you drive the car؟ په دې کې کوم یو توری
یا کوم لفظ ماډل اکسلري ورب دی؟ کان. کان دلته څه ښیي؟ ابیلیټي یا قابلیت موږ تاسو ته ښیي چې آیا تاسو کولی شئ موټر وچلوئ. په دوهمه جمله کې موږ تاسو وایو راشد said that he might visit her. راشد ویلي و چې کیدای سي یا د امکان ولري چې زه هغه ووینم یا له هغې سره لیدنه وکړم. صحیح شو. نو دلته might څه شی دی؟ possibility دی. model auxiliary verb دی. صحیح شو. درېیمې جملې ته موږ تاسو راځو you must attend this seminar. دا څه شی شو؟ obligation سو یعنی وظیفه شوله، مکلفیت شو ستا چې ته باید دې سیمینار کې حاضر اوسې یا دا سیمینار کې ستا موجودیت لازمي دی. صحیح شو. څلورمه جمله کې موږ تاسو لرو should. صحیح شو. should هم model auxiliary verbs دی. نو په څلورمه جمله کې موږ تاسو وایو په جمله کې we should meet our principal immediately. صحیح شو. موږ باید ژر تر ژره ملاقات یا لیدنه وکړو له مدیر سره. په دې کې موږ تاسو سجیشن لرو. صحیح شو. پنځمې جملې ته موږ تاسو راځو you may leave now. په دې کې پرمیشن دی یعنی که چېرته امکان ولري فعلا یې پرېږدئ. صحیح شو. نو په دې کې موږ تاسو اجازه له طرف څخه اخلو یعنی که ستاسو اجازه وي ستاسو پر اجازه باندې. صحیح شو. نو په دې کې موږ تاسو څه لرو may څه دی؟ model auxiliary verbs دی. صحیح شو. نو مثالونه او خپل model auxiliary verbs په کامل ډول ما تاسو ته ونه ویل. په راتلونکي ویډیوګانو کې به انشاءالله زه تاسو ته د دې هر یوه استعمالات ښیم چې په کوم ځای کې استفاده کیږي، په کوم وخت کې او څنګه استفاده کولی شو موږ تاسو. دا ډېر وضاحت غواړي ځکه چې ډېر مهم ټکي دي، ډېر مهم درس دی. نو تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپېڅلي رب سپارم. ښه وخت ښې شپې. الله مو حافظ و ناصر شه.